او نن زه هغه چاته هم وایم چې هغوی وایي د حکومت سره به اختر کوو. نن ته د کوم حکومت سره اختر کې؟ نن ته د کوم حاکم سره اختر کې؟ حاکم خو دې نن اختر نه دی کړی. ستا حاکم خو په اسلام آباد کې ناستی دی، هغه خو لګیا دی چېرته به سبا اختر مناوئ. ستا دلته وزیر اعلی صاحب سرکاري سطح باندې اعلان وکړو. اوس ته د دې حاکم تابعداري کې که د هغه حاکم تابعداري کې؟ چې خبرېدی چې په سعودي کې میاشت ولیدلی شوه د نر غوندې ورسره روژه ونیسه، چې خبرېدی چې میاشت د اختر ولیدلی شوه د نر غوندې ورسره اختر کوه. څنګه مطلب ده چې زما په KPK کې میاشت ښکاره شو، په سعودي کې هم ښکاره شو؟ دا شل ځل په کراتو په مراتو دا شوي چې دلته میاشت لیدلی شوې ده او په سعودي کې میاشت لیدلی شوې ده. بدعتیان هر ډګر او هر میدان ورښودلي رڼه ورځ مو ورته ستوري د اسمان. یو مسله هغه د رؤیت ده. رؤیت معنی میاشت لیدل. زموږ په دې ملک کې د بدقسمتۍ نه هر کال دا د میاشت مسله دا د تنازع ښکار کېږي. څه کالم ناشنا کار بیګا دا وشو چې دا دومره شهادتونه هم تیر شو، د دې باوجود ګوره سرکاري سطح باندې دوه اخترې شو. دلته صوبایي حکومت بیګا اعلان وکړلو سرکاري کمیټۍ په سطح باندې، او زونل چې کومه کمیټي ده د قاسم علي خان د مسجد هغې هم اعلان وکړل. د حکومت او د دوی اتفاق په دې صوبه کې راغی، خو مرکز ورسره اتفاق ونه کړ. ما بیګا الحمدلله د داسې خپل یو ملګري او عالم نه چې د سرکاري کمیټۍ ممبر دی، تاسو به پیژنئ، شیخ عبدالبصیر مدني صاحب، زموږ د شیخ القرآن، زموږ د استاذ علامه سید عبدالسلام رحمت الله علیه بچی دی، هغه په دې سرکاري کمیټۍ کې دی زموږ د اهل حدیثو له طرف نه. هغه بیګا ماته دا وویلي چې موږ ته د مختلفو ضلعو نه تقریبا 21 شهادتونه راورسېده او نور را روانو، خو موږ وایي مرکزي کمیټۍ ته ویلي چې تاسو لا اجلاس مه ختموئ، زمونږ د صوبې بعضې علاقې ډېرې لرې دي، اطلاعات ناوخته پورې را رواني، لهذا موږ تاسو ته ګواهیانې درکوو او اعلان وکئ د مرکز د طرف نه اسلام آباد نه اعلان وکئ. خو هغه صاحبانو باندې دومره تادي وه او هغې باندې شاته نه د چا پریشر دی، او دا هغه خلک دی چې هغه د توحید دشمنان دي. صفا غوږونو باندې واورئ. او نن زه هغه چاته هم وایم چې هغوی وایي د حکومت سره به اختر کوو. نن ته د کوم حکومت سره اختر کې؟ نن ته د کوم حاکم سره اختر کې؟ حاکم خو دې نن اختر نه دی کړی. ستا حاکم خو په اسلام آباد کې ناستی دی، هغه خو لګیا دی چېرته به سبا اختر مناوئ. ستا دلته وزیر اعلی صاحب سرکاري سطح باندې اعلان وکړو. اوس ته د دې حاکم تابعداري کې که د هغه حاکم تابعداري کې؟ دا یو تنازع او یو لانجې جوړه کړې ده. دې وجې نه الحمدلله په دې موږ بار بار تجربه کړې ده، او اوس ډېر مسلمانان په دې پوه شوي دي چې پاکه کاته دا ده، پاکه د لانجې نه صفا کاته. چې خبرېدی چې په سعودي کې میاشت ولیدلی شوه د نر غوندې ورسره روژه ونیسه، چې خبرېدی چې میاشت د اختر ولیدلی شوه د نر غوندې ورسره اختر کوه. ځکه تاسو وکتل اوله روژه ورسره دې خلکو نیولې وه، تاسو نه تپوس نیولې وه؟ سعودي سره اوله روژه نه وه نیولې، موږ نیولې وه، او نن ورسره اختر کوي لګیا دی. قاسم علي خان مسجد والا ته موږ درخواست کوو جناب تاسو هم په هغه ورځ د مرکز سره ملګرتیا وکړله، په هغه شپه تاسو کمیټي کېننوله، په کومه شپه چې په سعودي کې کمیټي کېناسته نور کل به ستاسو او د هغوی رعیت برابرېده. عجیبه خبره دا ده چې د روژې میاشتې ورسره یو ځای نه لیدلی کېږي او د اختر میاشتې ورسره لیدلی کېږي، او بیا وایي اختلاف دی د مطالعو. هلته جدا مطله ده او دلته جدا مطله ده. دا څنګه مطله ده چې زما په KPK کې میاشت ښکاره شو، په سعودي کې هم ښکاره شو؟ دا شل ځل په کراتو په مراتو دا شوي چې دلته میاشت لیدلی شوې ده او په سعودي کې میاشت لیدلی شوې ده. خو دا لانجه دلته موږ جوړه کړې ده. د دې لانجې نه د دې مصیبتونو نه نور ځان خلاص کړئ زما محترم ورونو. که د خپل عبادت غم در سره وي، ځکه دا وړه خبره نه ده. بیګا ما د پنجاب علماو ته تقریبا څه کم 9 منټه کلیپ کړی، ما سره رابطې کولې چې دا ستاسو د KPK ګورنمنټ څنګه اعلان وکړو د اختر، او ستاسو په کوم دلیل سبا اختر دی. ما ورته دا ټول داستان ویلو. ما دا دغه صاحب نه تپوس وکئ چې د KPK په دوره راغلی و، دا زموږ موجوده نوی چیرمین. موږ خو مخکې د هغه بل نه سر ټکوو مفتي منیب الرحمان صاحب نه، چې هغه دا کمیټي 100 کاله متنازعه جوړه کړې وه. د پښتنو شهادت به یې نه اخسته چې د پښتنو ټلیفونونه به سټارټ شو، ټلیفون به یې بند کړلو، اجلاس به یې برخاست کړو، پابسېده او وبتښتېده. نو ما خو ده ته زمونږ شیخ عبدالحمید رحمتي رحمه الله چې شهید شوی دا موجوده چې کوم زمونږ د
هلال کمیټۍ چیرمن دی مرکزی مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب دا تعزیت لراغلی او په هغه ملاقات کې ورته ما دا ویلي چې جی زه تا نه یو درمندانه درخواست کوم چې تاسو ته الله دا منصب درکړی دی د مخکني مفتي صاحب په شان دا منصب دې مه متنازعه کوه دا مجلس دې زر مه برخاست کوه کم از کم ستا ذمه داري جوړېږي چې د شپې 11 بجې پورې ته کښېنې او شهادتونه واخلي زموږ د KPK ګواهیانې واخلي هغه زړه د تعصب رویه به نه کې او د قاسم علي خان والاو سره دې رابطه برقرار ساته دا لانجې خپل منځ کې مه کوئ زما یې شکریه ادا کړه او ما ته یې ویل چې مولانا صاحب توحیدي صاحب ډېره ښایسته مشوره دې راکړه او انشاءالله موږ هم دقه شانته کوو زموږ به د قاسم علي خان والاو سره هم رابطه او دلته چې کوم زموږ زونل کمیټي د هغې سره به هم زموږ رابطه خو بیګا بعضې کسانو چې هغه دلته چې کومه کمیټي د هغوی ته معلوم دي وایي هغې ورته چې اجلاس غونډوه ختمه وخت شبه KPK شهادتونو ته انتظار مه کوه هغه زړه رویه بیا روانه ده هغه زاړه داستانونه لګیا دی بیا تکراریږي عجیبه خبره ده په دې وجه زه د KPK وزیر اعلی صاحب ته خراج تحسین پیش کوم زه د چا په پارټۍ کې نه یم یو دا خبر کلاو واورئ سیاسي پارټۍ کې د هېڅ چا نه یم خدا خراج تحسین ورته پیش کوم چې بیګا وزیر اعلی صاحب سرکاري کمیټۍ چې کوم زموږ زونل ده د دې صوبې هغې سره رابطه کړې ده او ورته یې ویلي چې شهادتونه راغلي دي د نر غوندې د اختر اعلان وکوي زبردست کار یې کړی دی موږ ورته خراج تحسین پیش کوو بل چې کوم زمونږ وفاقي وزیر دی مذهبي امور اوس چې کوم مقرر شوی هغه هم بیګا کمیټۍ ته کوم چې زونل کمیټۍ ده هغې ته هم هغه هم رابطه کړې وه هغه هم ورته ویلي چې تاسو ته ګواهیانې راغلي بالکل ستاسو غاړه بندېږي چې اعلان ونه کوئ اعلان وکئ هغه صاحبانو پسې هم دې خپلو ملګرو ټلیفونونه کول د هغې ټلیفونونه بند اجلاس یې برخاست کړی 8:30 بجې هغوی پاڅېدلي وو دومره تادي وپې د سره زما او ستا د اختر غم دی د سره زما او ستا د روژې غم دی دا سیاسي خبرې دي دې کې وروستو نورې هغه خبرې دي چې زه اوس په دې مجلس کې نشم کولی اخري خبره بله کوم ډېره د درد خبره وختي مې درته قصه ختمه کړه زمونږ څومره سیاسي پارټو کې چې ملګري دي ټول زموږ مسلمانان دي هرې سیاسي پارټۍ والا الحمدلله ما پسې مونځ کوي او په دې مجلس کې هم ټول ناست دي موږ ټول قابل قدر ګڼو موږ د یو سیاسي لیډر د یو سیاسي